د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې ادارې له لوري د اقرا پروګرام له لارې 250 میلیون افغانیو په مالي لګښت 240 ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. د یادو ښوونځیو د بنسټ ډبرې مراسم د چپرهار ولسوالۍ په راحت فاميلو سیمه کې جوړ شوې وي چې پکې ننګرهار ولي د 201 سیلاب کول اردو قومندان د نظامی شورا یو شمیر غړو د یو شمیر ادارو رئیسانو د چپرهار ولسوال او ګڼ شمیر نورو مسؤلینو ګډون کړی. ننګرهار ولي شاه محمود میاخیل وویل د کلو پراختیا او بیا رغونې ادارې په چوکاټ کې د اقرا پروګرام له لوري په چپرهار ولسوالۍ کې د 250 میلیون افغانیو په لګښت د 240 ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو چارې پیل کړي چې د شپږو میاشتو په موده کې به بشپړې شي. هغه زیاته کړه یاد ښوونځی د سیمې د شوراګانو په همکارۍ اړوند سیمو کې جوړیږي چې د جوړېدو پر مهال د چارو کیفیت ته په ځانګړي پاملرنې ټینګار وکړه. خوشبختانه د رئیس صاحبانو د دیو په ملاتړ باندې او د حکومت په ملاتړ باندې چې کوم پروژې موږ درلودلې تقریبا 200 میلیون په شاوخوا کې د ولسمت هغه هم اعلان کړی چې د کې 240 ښوونځي شامل دي چې هغه د اقرا د پروګرام نه جوړیږي او تقریبا 250 میلیون شاوخوا کې مصرف راځي ځکه چې تعلیم مهم شی دی او هغه لپاره موږ زیاته بودجه هم لرو. ښاغلي میاخیل وویل په چپرهار ولسوالۍ کې پراختیایي کارونه کم شوي او خلک له جګړې ستړي شوي نو له همدې امله د ادارو مسؤلینو په همکارۍ ورته د شاوخوا 800 میلیون افغانیو په ارزښت د لسګونو پروژو د چارو د پیل کېدو اعلان وکړ.